علما وی یو مرتبه د خلت ده، یو مرتبه د محبت ده. یو خلیل ده، یو محب ده. د خلیل او د محب په مابین کې فرق سا و. محب هغه ته ویل کیږي چې په یو زړه کې د بل چا محبت هم ورسره جایږي. زه یم مثلا د ده سره محب یم، د ده سره محب یم، یعنې په یو زړه کې دوه محبتونه، دا محبت ده. خلت هغې مرتبې ته وایي چې په یو زړه کې بل محبت نه جایږي. په یو زړه کې یو محبت نه بغیر بل نه جایږي. ابراهیم علیه السلام ته خلیل الله ویل کېده، الله ده ته خلیل ویلی و. نو ځکه الله امتحان که چې ته ودرېږه د ابراهیم علیه السلام په زړه کې خو به د بل چا محبت نه وي. بیا څه ورته ویلې؟ وي ته دې زوی حلال که. زوی حلالول خو وړه خبر نه ده. وي ته دې زوی حلال که. اوس الله امتحانوي چې د حضرت ابراهیم علیه السلام په زړه کې خو صرف د الله محبت ده، خالص د الله سره د ده محبت ده، بل سته که نسته. اوس الله امتحان کوي، ته ورسه لاړ سه زوی دې حلال که. نو چې دی ورغی زوی حلال که ورته، هغه الله وعده یې پوره کړه. الله ورته ویلې چې امتحان کې کامیاب یې، ته خلیل یې، ځکه د تا په زړه کې بغیر له ما نه بل څوک نشته. دې ته مرتبه د چا وایي؟